دویم سبب چې نن موږ ذکر کوو د جهنم ته د دخول لپاره اکل مال الیتیم د یتیم مال خوړل. څوک چې د یتیم مال خوري داسې انسانان به جهنم ته داخلیږي. قرآن کې الله وایي سورة النساء کې ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما، الله وایي هغه خلک چې د یتیمانو مال خوري په ظلم سره، الله وایي انما يأكلون في بطونهم نارا، الله وایي دوی په دې خپلو ګېډو کې اور اچوي. وسيصلون سعيرا، الله وایي زر دی به یو ګرم اور ته داخل شي. دلته قرآن کې الله سيصلون ذکر کړی دی. سيصلا یو الله د هغه چا باره کې ذکر کړی دی سيصلا چې د یتیم مال خوري، او دویم د ابو لهب په باره کې الله سيصلا ذکر کړی دی. سيصلا نارا ذات لهب، ابو لهب باره کې الله سيصلا ذکر کړی دی. سلوه څه ته ویل کېږي؟ علما وایي سلوه دې ته ویل کېږي وایي کله چې غوښه راوالي په غیر د اوبو نه دې غوړو ته وروغورځي او دا غوړي ګرمي په اور باندې پراته یو داسې پکې واوړي، وایي دې ته سلوه ویلی کېږي. د هغه خلکو نه به الله دقسې سلوه جوړه کړي، تیکه به دې جوړه کړي کم انسانان چې د یتیمانانو مالونه خوري. دویم علما وایي سلوه څه ته ویلی کېږي؟ وایي چې غوښه یې په سیخ کې واچې او بیا په اور باندې تاوې راتاوې، دې ته وایي دا ویلی کېږي. نو د هغه خلکو به دا حالي څوک چې د یتیمانانو مالونه خوري. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي جهنم کې به د هغه خلکو د خلونه لمبې را روانې، د اور لمبې به وایي. د هغه خلکو خولې چا چې د یتیمانانو مالونه خوړلي دي د هغه خلکو د خلونه به اور روانې. نن وګوره تره د یتیم سره څومره ظلم کوي، ورور یې مړ شي بیا د ورور بچو باندې ظلمونه کوي، ښه ځمکه ته بیا دا اخلي، ښه مال ته بیا دا اخلي. نن مولایانو ته وګوره چې د یتیمانانو مالونه په کوم نوم باندې وایي، یاره دا یې پلانې دی دا یې پلانې دی. مولینو د یتیمانانو مالونه خلاص کړه. نن دې ښځو ته وګوره چې په بل کلي کې به مړی شوی دا به یې پېژنیم نه، خو لیکن د بر کلي نه به ښځه را روانوي او د دروغو جړا به کوي او د یتیم په کور کې به ناسته وي او د یتیم مالونه به خوري. څوک چې د یتیمانانو مالونه خوري الله وایي انما یأکلون فی بطونهم نارا، الله وایي دوی په دې خپلو ګېډو کې اور اچوي. اور علامه حمدون رحمه الله یو ناشنا واقعه ده. هغه یو ورځې ناسو مړی شوی و، ډیوه لګېدلې وه، ایسته ده دا ډیوه مړه کړله. وایي چا دې ته ویلې چې ای کمقله مولا دا ډیوه دې ولې مړه کړله؟ هغې ورته ویلې وایي قمقل به داسې لکه ته چې ته به قمقل یې پلار به دې قمقل یي. وایي ولې دې دا مړه کړله؟ وایي دا مې ځکه مړه کړله چې اوسه پورې د دې سړي دا تیل سول او اوس پکې د دې یتیمانانو په روپو باندې تیل اچولی شوي دي او د یتیم په تیلو باندې زه ځان ته رڼا نه کومه، دا خو د یتیم مال دی څنګه ځان تاسو ځان ته لګوئ؟ نو دومره بې ځان ساته د یتیم د مال نه. نن خو چې ترونه هغه د یتیم مال ویني نو هغې باندې عملي کوي او هغه خوري. الله وایي مه خوره د یتیم مال، د یتیم مال چې څوک خوري دا انسان به جهنم ته داخلیږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا وکافر الیتیم فی الجنة کهاتین، وایي زه د یتیم کفالت کوونکی په جنت کې داسې یو لکه دا دوه ګوتې. نبی صلی الله علیه وسلم د جنت زیری ورکړی هغه چاته چې د یتیم کفالت کوي، او څوک چې د یتیم سره دوکه کوي د یتیم مال خوري داسې انسان به جهنم ته داخلیږي. قرآن کې الله وایي فذلک الذی یدع الیتیم، الله وایي دا هغه کس دی چې یتیم ته دیکه ورکوي، د یتیم مال وایي د یتیم مال خوري. نو د یتیمانانو خیر ساتل پکار دی، په هغې باندې خرچه کول پکار دی. قرآن کې الله وایي سورة البلد کې فلاقتحم العقبه، الله وایي ته په کنډو باندې نه ختې، کنډو ته ور وخېجه، یو قرضدار یې د قرض نه خلاص کا، فک رقبه غلام آزاد کا، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، الله وایي ولږه ده خلق وږي دي، الله وایي طعام ورکا، الله وایي یتیما ذا مقربه، یتیم دی خپل دی په هغې باندې خرچه وکړه، او مسکینا ذا متربه، مسکین دی په خاور باندې پروت دی خرچه پې وکړه. الله وایي نو دویم سبب چې انسان په جهنم ته داخلیږي هغه اکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل دي. څوک چې د یتیم مال خوري دا انسان به جهنم ته داخلیږي.